نوروز د فارسي ژبې توری دی چې په پښتو کې معنی ده نوې ورځ. دغه ورځ هر کال د مارچ پر 21 باندې لمانځل کیږي. د دغې ورځې لمانځونکو په اړوند د دې ورځې را په دې خوا نوی کال شروع کیږي. 3000 کاله څخه ونیسي تقریبا د دې ورځې چې کوم تاریخي پس منظر دی هغه 3000 کاله پخوانی دی. د دغې ورځې لمانځونکي په افغانستان، منځنۍ اسیا، دارنګه کردستان چې یو کمیونټي ده د هغه خلک لمانځي او په ایران کې خلک لمانځي. د دوی په اړوند د نوي کال له راتګ سره نوې خوشحالۍ راځي او دارنګه د پسرلي موسم راځي او خلک بیا خپل په ملکو کې نوي فصلونه هم کوي. د دغې ورځې لمانځل چې کوم دی د مارچ له 21 څخه شروع شي بیا تقریبا د 14 ورځې د نړۍ په بېلابېلو هېوادو کې لمانځل کیږي او د اقوام متحده د یونسکو مطابق د 2010 څخه را په دې خوا دغه ورځ به طور عالمي ورځ هم لمانځل کیږي. د دغې ورځې په مناسبت باندې خلک نوې شعر و شاعري هم کوي، خپل پر کلتوري دستوري هم کوي او دارنګه خلک غرو ته هم خیازي او خوشحالیانې لمانځي. لکه عام طور چې کوم نیو ایئر چې کوم سلیبریشنز یا خوشحالیانې دي نو دغه هم د نوي کال خوشحالیانې خلک لمانځي او په دغه ورځ کې مختلف خلک د بېلابېلو هېوادو خلک چې کوم دي هغه سره ملاویږي او دوی پر مختلفو موضوعاتو باندې خبرې هم سره کوي او هر کال دغه خوشحالي چې کومه دي هغه په خپلو هېوادو کې لمانځي. پخوا به په نننۍ سیمو کې چې اوس په پاکستان کې دي یا په انډیا کې دي په دغو کې به هم خلکو دغه ورځې لمانځلې، خو نن سبا د دغو ورځو لمانځل چې کوم دي هغه زموږ په دغو هېوادو یا په دغو سیمو کې کم دي.